د ځینې غلو نه به لاسونه پرېږدي خو چې په زړونو کې یو بل تغله وي چې د دې غلو نه سړی څه ځای پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو عزتمندو لیدونکو، امید لرو چې تاسو به ښه یې. د شپږویشتمه روژه ده او رالو د فتح پور د خوړ غاړې ته. نو نن را سره عزیز پیدا صاحب راغی، موږ اودس وکړو، د خوړ په وکړو. دا ځای ډېر ښکلی دی، داسې موقع بیا نه میلاویږي. نو موږ چې راشي د ده نه څه واورو، نو بیا به موږ ته چې څه وایي د ده سره به خبرې کوو. د ټولو نه مخکې خو تا ته زه هرکلی وایم او سلام درته پیش کوم چې تا موږ له ټیم راکړو زموږ سره په دې خوړ کې په دې ګټو باندې کېناست. ډېره مننه علم خان صاحب، ډېر خوشحاله شوم ستاسو سره میلاو شوم او هایکوګانې مې یو دوه درې ویم علم خان صاحب تاسو ته ډالۍ چې ارشاد د ځینې غلو نه به لاسونه پرېږدي، د ځینې غلو نه به لاسونه پرېږدي خو چې په زړونو کې یو بل تغله وي چې د دې غلو نه سړی څه ځای پرېږدي. دا یو پیره بیا ووایه. مننه جي چې د ځینې غلو نه به لاسونه پرېږدي خو چې په زړونو کې یو بل تغله وي چې د دې غلو نه سړی څه ځای پرېږدي. او علم خان صاحب بله هایکو ده چې خپل مالک پسې چاړه واغسته، چې خپل مالک پسې چاړه واغسته، چرګې د مرګ نه وړاندې دومره ووې تاسو زما غاګۍ هېرې کړې. چې خپل مالک پسې چاړه واغسته، چرګې د مرګ نه وړاندې دومره ووې تاسو زما غاګۍ هېرې کړې. او بله هایکو د علم خان صاحب چې ویلې بنګلې مې دي او ګاډې مې دي، ویلې بنګلې مې دي او ګاډې مې دي، بس ما ورته پتا خو بس افسوس پکار دی، بس خو بنګلې دي او ګاډې دي. او بله هایکو د علم خان صاحب چې ورته ویل که په دې سپي څه کوې، ما ورته ویلې په دې سپي څه کوې چې دل تربیت ورکوم، ما ورته ویل بس د ځان په شان سړی نه کړي. او علم خان صاحب یو بله هایکو ده، ما له چغجې راوړه څوک نه خبرېږي او د ممپلو پوستکي چېرته واچوم ما ته په کور کې شاتار سله جوړه. ډېره مننه جي، ډېره مننه، ډېره مننه حاجي علم خان علم صاحب. موږ خو یقینا ډېر خوشحاله شو ستاسو سره په ملاقات باندې، خو تا ته هم یو درخواست کوو چې تاسو هم خپل څه هایکو یا ستاسې شاعرانه داسې که یو څه ووایه داسې موقع نه پیدا والی انشاءالله دا به ښه. نو ارشاد جي. زه خو به هر حال روژه ده، په روژه کې خو وایي د ایمان او د یقین خبرې پکار دي. خو به هر حال اوس موقع داسې راغله نو څو شعرونه به پکې ووایم چې زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، ډېر زبردست، ډېر زبردست. زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، ما ته په دې وطن کې سخت مشکل دی. ډېر زبردست، دا بیا ووایه جي. ما ته زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، ما ته په دې وطن کې سخت مشکل دی. او یو مسافر ډډې په ډډې کېدو، دا خصوصي دی مسافرو ته، زموږ ټول یاران دوستان ملګري وروڼه او ګاونډیان ټولو ته دا ډالۍ ده چې یو مسافر ډډې په ډډې کېدو ویلې ما ته د بالښت مشکل دی. ډېر زبردست، ډېر زبردست. او آخري شعر دی چې ځان له د صبر تعویضونه وکړه، ځان له د صبر تعویضونه وکړه، علمه ستا سره مې بخت مشکل دی. یا ډېر زبردست، ډېر زبردست. دا بیا ووایه جي د اخر مقصد. ځان له د صبر تعویضونه وکړه، علمه ستا سره مې بخت مشکل دی. ډېر زبردست. او زما په دې وطن کې وخت مشکل دی، ما ته په دې وطن کې سخت مشکل دی. او هایکو درته یو دوه ووایم چې د یار موبایل کې مې نه نوکاته، چاته د ګل او چاته د زړه نښه وه، زما نمبر ته د پیشو نښه وه. ډېر زبردست، ډېر زبردست. او بل چې ما ویل ځان له بل واده کوم، ما ویل ځان له بل واده کوم چې په شیشه کې ځان ته وګورم، زه یم دا شته ښه ده چې ناسته ده. دا بیا ووایه جي. ډېر زبردست، ډېر زبردست. ما ویل ځان له بل واده کوم چې په شیشه کې ځان ته وګورم، زه یم دا شته ښه ده چې ناسته ده. او بل یو شعر راته بل رایاد شو، هغه به داسې ووایم چې ویلې چې د معدې بیخ وباسي. ډېر زبردست. ویلې چې د معدې بیخ وباسي، کونډې چینک په کباړي خرڅ کو، څو یتیمان مې په ډېرانو لیدو، څو یتیمان مې په ډېرانو لیدو، ما خپل ټوپک په کباړي خرڅ کو. ډېر زبردست، حد دې کړی. او کباړ کې پروت دی د حدیثو کتاب، کباړ کې پروت دی د حدیثو کتاب، دا یو هلک په کباړي خرڅ کو. نو بهرحال روژه ده، ټولو ته سلام دی او دا ښکلی ماحول
نو الله پاک دعا کوو مونږ مسافرو ته چې ټول د په خپل خیرت سره خپل وطن ته راشي او الله پاک دا مسافر ناڅاپي مالدار کړي امين او چې خپل وطن ته راشي او د خپل وطن کې ژوند تیر کړي او دا ښکلې فضاګانې ښکلې اوبه ښکلې هواګانې دا په دې کې وخت تیر کړي د خپلو ماشومانو سره نو فی الحال موږ له اجازت راکوئ د خدای په امان